د 2023 کال حساب سره د نړۍ لس خطرناکه بالران ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د هغو بالرانو په اړه ووایم چې کم وخت کې زیات شهرت ترلاسه کړ او د 2023 کال غوره ټاپ بالرانو څخه ګڼل کیږي دا ویډیو تر پایه را سره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ نو راځئ چې شروع کړو ویډیو نمبر 10 مستفیض الرحمن زموږ په لیست کې په 10 نمبر کې دی مستفیض الرحمن چې په 2015 کال کې په نړیواله کچه پیل وکړ دی په خپل چپ لاس توپ اچونه کوي او یو تیز بالر چې د سوینګ او رو توپ اچونې وړتیا لري دی د فیس په نوم هم شهرت لري او د 2023 کال حساب سره د نړۍ لسم نمبر بالر دی نمبر 9 مهدي حسن دی زموږ په لیست کې په 9 نمبر دی چې په 23 کلنۍ کې د ده لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده دی په 14 کلنۍ کې د ICC 19 کلن نړیوال جام کې د بنگلادیش لوبډل مشر هم و چې اوس د 2023 کال غوره بالرانو څخه یو دی نمبر 8 محمد نبی ملبورن حیدرآباد کویټا سلهټ رویلز او نور همداسې ډېرې لوبډلې دي چې محمد نبی ورسره لوبېدلی محمد نبی د افغانستان لپاره په 7 نړیوالو جامونو کې لوبېدلی او په هر ځای کې ځان ثابت کړی چې زموږ په لیست کې په 8 نمبر کې ځای لري نمبر 9 میټ هرني د نړۍ یو له غوره توپ اچوونکو څخه یو د نیوزرلند میټ هرني دی د نړۍ د غوره بالرانو په لیست کې په 9 مقام کې ځای لري دغه 9 کلن لوبغاړی د هند په وړاندې په خپله لومړۍ لوبه کې 4 ګټې واخیستې نمبر 10 مجيب الرحمن زموږ په لیست کې مجيب الرحمن په 8 نمبر کې ځای لري دا هغه بالر چې په 2019 کال کې د ایرلند خلاف په 10 اورونو کې 2 میډین 4 ګټې د 2.4 اکانومي سره واخیستې او همداسې تر دا مهاله د افغانستان لپاره هم په نړیوالو لوبو کې ښه بالینګ کړی دی او دی د نړۍ د هغو بالرانو څخه دی چې د ګوتې په سر هم بالینګ کوی شي نمبر 15 جوش هزلی ووډ دغه 10 کلن استرالیوي توپ اچوونکی زموږ په لیست کې په 5 نمبر کې دی دی اکثره د استرالیا د افسانوي بالر ګلن مکرات د عصري ورځې موافقت په توګه ګڼل کیږي دو په 2011 کال کې د انګلستان خلاف خپله لومړۍ لوبه وکړه او تر دا مهاله د استرالیا لپاره ډېرې ښې لوبې کړي نمبر 4 شاهین شاه افریدي ملګرو دغه چپلاسی بالر د بېساري استعداد څخه برخمن دی او حتما به د نړۍ په 10 غوره بالرانو کې راځي د خپله لومړۍ لوبه د ویسټ انډیز په خلاف وکړه او هره لوبه کې د پاکستان لوبډله د ده څخه ډېره تمه لري او زموږ په لیست کې په 8 مقام کې ځای لري نمبر 3 فضل حق فاروقي د حمید حسن وروسته افغانستان هیڅ داسې ښه تیز بالر نه درلود او د فضل حق په راتلو سره د افغانستان په ټیم کې د فاست بالر تشه ډکه شوله دی د بال دواړو خواو ته د سوینګ کولو وړتیا لري او خپله لومړۍ لوبه د زیمبابوې په خلاف په 2021 کال کې وکړه او په ډېر کم وخت کې ډېر پرمختګ وکړ چې زموږ په لیست کې په 3 مقام کې ځای لري نمبر 2 ټرنټ بولټ د نیوزرلند یو نړیوال سوینګ لرونکی بالر دی چې د 1989 کال د جولای په 22 نیټه زیږېدلی چې زموږ په لیست کې په 2 مقام کې ځای لري دی د نیوزرلند لوبډلې یو غوره توپ اچوونکی دی چې په 2012 کال کې خپله لومړۍ لوبه د ویسټ انډیز خلاف وکړه او 2 ګټې پکې واخیستې او په اول مقام کې دی په ټوله نړۍ کې پیژندل شوی ګوګلي ماسټر راشد خان د ده په اړه چې څومره هم درته ووایم نو کمه ده راشد خان هغه لوبغاړی دی چې په ډېرو کمو لوبو او ډېر کم عمر کې په 16 لوبو کې 1500 ورکټې پوره کړې او همداسې د افغانستان لپاره هم ډېرې ښې لاسته راوړنې لري او زموږ په لیست کې په لومړی مقام کې ځای لري نو ملګرو ویډیو تر دې ځای وه تاسو د خوښې لوبغاړی پکې کوم دی په کومنټ کې ضرور ووایئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د ویډیو تر پایه را سره پاتې کېدو نه مو یوه نړۍ مننه تر بیا د خدای په امان